تختېدلې ولې خوب نه لا نه تختېدلې ولې زه ودوم څه وده نور څنګه وي وده خو ما څه ښکاري خان څه دې وایي بد خو مې ونه وي دا د فنکارانو سره څوک دا عمل کوي فنکار پیدا مړه دا فنکار تاسې نو نور څنګه یې زه د خپل فن استاد یم د ستار بلا څه استاد راشه په سر مې درد په سر زور وکړه شه دا په سر درد یم ما د پټوله کوپلی ډول کړ مخ دې مړه باندې تودی شو وایې ما دا مخ جوړ تا ته مخ نه ښکاري تبله یاره شکنجبي نه بنده خو چې څومره دي ویتې زده دي دومره دي ګوتې مې زده دي او بس خان ستا ګوتې خو بس نه پیسو شمار پېژني هلکه شکنجبي نه خوله دې قابو که ګڼي د شکنجبي نه غوندې به دې تېر کړم بس خان نو زما ستا ګزاره ګرانه ده خو ناکلې به ته پرېږدم کلي ته مه پرېږده څو ورځې صبر وکړې دا کلی ته زه پرېږدم ته خو به اوس کلې خود پرېږدې چې هغې د پهدل کرالم څوک ته څوک یې دی مطلب څه بس خان کاڼې مې پکې لیدو غل په غل پوهېږي مال په مال هلکه راوړه باندې تېراله کوله یاره لکه سکنجبي نه ولې په کوپړی ډول دی کومه چل دی په کوپلی نه په زړه مې درد دی سمه خبره کوه بس خان نور زما د نیک نه کېږي حساب کتاب مو خلاص کړه چې بس څه حساب کتاب پوره د 4 کال تنخواه مو سره پاتې ده کرارهواله چې بس ځم یا لکه سکنجبي نه تنخواه به والې خو زه به چېرته هر چې ته چې ځم د ملنګان چې چېرته ښایي هلته شپئ دا ستا د خولې خبرې دي اوس هم شرمې بس بیا یې پلاک وکړه چې ما نه په قلاره کښېني دا چل څه دی دادا چل ملیس نیسه بچې خو به دغه د ستار چل زده کړی دي شپه ورځ به دغه سمسۍ په لاس کښې راغېستي غږی دي که نه خپل شوق دی خپل کار دی دا خو ټول غم دی که نه بچې ګوره چې کله د کار مار وخت راشي که نه دې بس هیله باندې جوړه شي اوس یې بیا د مېلمنو اورېدلي دي رښتیا د مېلمنو په پته پوه شوې دادا کله به راځي دومره تلوار ورته زمونږ هم نشته جواب مې ورپسې ویږلی دی خپله غاړه مې خلاصه کړې ده که راغله لاخه او که رانغله لاخه د نه راتلو څه وجه کېدی شي شېر علي زما تربور دی ډېر ښې پېژنم هغه خوار کور ته غوړه مړۍ راغلې ده او د هغې به دا کوشش وي چې بل چاته یې ونه ښیي او په پنجره کې بنده وساتي پوه شوې که